أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د محبت تپاره زبردست وظیفه په ورځ کې 3 واره یا زیات داغه سویل نه دی پکار ځکه محبوب بلیونی سی اب پاگل سی وظیفه دادا کن فیکون یا لطیف یا ودود د وظیفې کولو طریقه دا ده چې د خوب سمخ کې یو پلا درود ابراهیمی ویل او د هغه څه وروسته 8 واره کن فیکون یا لطیف یا ودود ویل او په آخر کې بیا درود ابراهیمی ویل د خپل محبوب تصور کول داسې تصور چې په د خپل تصور کې پر هغه باندې دم وکړي او 12 ورځې دا عمل وکړه ان شاء الله مقصد به کامیابی پیدا کړي او دا عمل چې کوي صرف د جائز مقصد لپاره دا عمل دی. دویم عمل کوم څوک چې دا غواړي چې د 1 لک واره ختم قرآن ثواب پیدا کړي نو د هغه 1 لک د قرآن کریم د ختمونو ثواب څوک غواړي هغه د کلمات یو پلا ووایي حسبي الله شهد الله سمع الله سبحان الله ما شاء الله تبارك الله قل هو الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دریم عمل د جادو اثر ختمول لا اله الا الله یوسل یوار ویل او کوم چا چې جادو سوی وي هغه باندې دم کول یا دا لیکل په هغه باندې شل په اوبو کې اچول او بیا هغه وش ان شاء الله العزیز عز وجل الله جل شانه به دغه سحر یعنی جادو مکمل اثر چې کم دی هغه به ختم